طالبانو بالاخره پاکستان ته د ټي ټي پی د ځپلو په بدل کې غټ شرط کېښود. وایي تاسو زموږ نظام په رسمیت وپېژنئ، موږ باید ټي ټي پی مهار کړو. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د فرایډي ټایمز په نوم یوې پاکستاني رسنۍ لیکلي د افغانستان موقت حکومت له پاکستانه رسما غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د موقتي ادارې مشروعیت د افغانانو د رښتیني استازو په توګه ومني. د دې په بدل کې افغان چارواکو ژمنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی سره د تړلو کسانو پر ضد به پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په روانو خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان چمتو دي چې یا به ټولې هغه پاکستاني اورپکې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي ختم کړي او یا هم پاکستان ته د هغوی د سپارلو زمینه برابره کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو چینلونو بریالیتوب د پاکستان لخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت پیژندلو پورې تړلی دی. دا معلومات یوې باوري سرچینې چې د پاکستاني پلاوي او د طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو خبرو کې مستقیما ښکېل و افشا کړي دي. د افغان حکومت اصلي استدلال د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو له رامنځته کولو پرته د پاکستان د غوښتنو د پوره کولو امکان نه لري. دوی استدلال کوي چې د دې ډول ډیپلوماټیکو اړیکو پرته د دوی لپاره دا ننګونه بلل کیږي چې د پاکستان لخوا ټاکل شوي شرایط پوره کړي. ورسره پر دې د افغان حکومت په دننه کې د ټیټ پوړو چارواکو ترمنځ د دې وړاندیز لپاره د ملاتړ ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی، ځکه ستونزه د دې ټیټ پوړو چارواکو په قانع کولو کې ده چې هغه کسان یعنی ټي ټي پی چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې د جګړې په جریان کې د افغان طالبانو تر څنګ ولاړو ملاتړ او پټنځایونه یې ورته چمتو کول. خو اوس دوی یو داسې هیواد ته وسپاري چې دوی ته مشروعیت ورکولی شي. برعکس طالبان یو داسې لید لري چې د ډیپلوماټیکو همکاریو اړتیا په ګوته کوي. دوی ټینګار کوي چې د امنیتي اندېښنو د حل لپاره د ګډو هڅو احتمال د پاکستان په رسمي توګه د طالبانو په مشرۍ اداره په منلو پورې اړه لري. دوی استدلال کوي چې دا اعتراف د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کولو لپاره یو حیاتي ګام دی چې په نهایت کې د ګډو ننګونو د هوارولو لپاره اسانه کوي. پاکستان پر طالبانو د پام وړ فشار راوړی او له هغوی غوښتي چې نه یوازې د تحریک طالبان پاکستان بلکې د حافظ ګل بهادر په مشرۍ یوه بله وسلواله ډله هم له منځه یوسي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د بریدونو په تنظیمولو کې لاس لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.